السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ټولو دنیا مسلمانانو ته د شام د عظیم فتح مبارکي وایو. الله جل جلاله د په ټولو مسلمانانو باندې په ټوله اسلامي دنیا باندې دغسې فتوحات جاري ولري. لله الحمد. شام هغه مځکه ده چې له دې ځایه د نورو ملکونو ته د اسلام لښکرکشي کېدلې، له دې ځایه به نورو ملکونو ته د مجاهدینو لښکر د مجاهدینو تشکیلونه لیږل کېدل. نن لله الحمد له څخته زیاتو کلونو وروسته همغه سیمه یو ځل بیا د مجاهدینو لاسته لوېدلې ده. هلته یو اسلامي نظام قایم شوی دی. د هغه ځای ظالم او هغه بېدینه رژیم شړل شوی دی. هلته یو اسلامي نظام قایم شوی دی. نو د ټولو دنیا مسلمانانو ته مبارکي وایو. الله جل جلاله د په ټوله دنیا کې داسې اسلامي حکما مقرر کړي، او خصوصا د فلسطین مظلومو مسلمانانو ته دعا کوو چې الله جل جلاله دې له دغه ظلم او جبر څخه خلاص، او الله جل جلاله دې د افغانستان او دغسې د شام په شان دوی ته هم فتوحات نصیب کړي، او الله جل جلاله دې د افغانستان او د شام نه وروسته د فلسطین د فتح او همدارنګه د نورو اسلامي ملکونو د فتح زیری دی الله ربانې وکړي، او الله جل جلاله د په ټوله نړۍ کې اسلامي نظام قایم مدیم وګرځوي. په اخره کې یو ځل بیا د ټولو دنیا مسلمانانو ته د دغې عظیمې فتح مبارکي وایو. السلام علیکم ورحمت الله.